عریشه څنګه چې تاسو ویلو زمونږ د افسوس هم صداستان تیر شوی دی چې په هغې کې زما ژوند ډېر پتنګسۍ باندې و، په هغې کې زما سره چا مرسته نه ده کړې، چا ملګرتیا نه ده کړې، آیا په مجبورۍ زه دې لارې ته راووتم، هغه وجه څه وه؟ وجه دا وه که نه چې اول مونږ اوسېدو پېښور کې، بیا پېښور کې ډېر زیاته مطلب دا دی په مونږ باندې داسې یو وجوهات رالل او مطلب دا داسې یو غریبي را باندې راله که نه چې بیخي زموږ د رزق درک به نه لګېدو. د هغې نه پس بیا زما ابو لاړو فیصل آباد ته. فیصل آباد کې بیا هغې مطلب دا چوکیداري کوله، د ابو بل کورم دی او زما امیم ده. نو چې مونږ ورپسې هلته لاړو، مونږ ته یې لکه ویل چې تاسو ملته راشئ که نه. مونږ چې فیصل آباد ته لاړو، بیا زما د ابو کار چې کوم دی هغه مطلب دا ختم شو، چوکیداري وه که نه، بس هغې مطلب دا وویستو د کار نه، په هغې باندې 2 کورونو داسې وخت پکې رالو که نه چې زموږ سار کې به د چیو د رقم نه لګېدو. اکثر به مونږ داسې یو دوکان و زموږ مخامخ که نه، زموږ کور ته مخامخ دوکان فیصل آباد کې، هلته یو دوکان نو مونږ به هلته زه وړه وم په خپله، زه به لاړم، ما به یو ملپیک راواغستو چې په 2 ورځ لاړم، ما هغه سړي ته مې ماما یو ملپیک راکړه، مې چې ابو مې راشي پیسې به درل درکړي. وي نه مونږ چا له ملپیک نه ورکوو، لکه پنجابي و، وي نه مونږ چا سره قرضدار نه کوو، بس تا یو ملپیک وړی دی او د هغې پیسې وروستو کې راوړه، ویګین بیا ورپسې کور ته درځم. نو داسې مونږ باندې مطلب دا غریبي راله که نه چې مونږ هغه د چا خبر هلته به ودونه و اکثر، او چې چا به په ځمکه روجې لړه کړي نو مونږ به هغه راغونډې کړي او خپلې امې له به او خپلې وړو ورونو خویندو له به م راوړي. نو مونږ باندې داسې غریبي تېره شوې ده، خو چاته خو پته نشته که نه. دا کم پښتانه چې کم کنسلي کوي دوی ته خو اوس پته نشته که نه، که دوی ته چېرې زه ووایم نو کېدای شي د دوی په اړه کې بیا هم 70 سره شي. دا غربت دا بېوسي چې ستاسو ونو په دغه ټایم کې ولې ستا پلار نه و څوکونه؟ نو ما خو تاسو ته وویلې چې زما د ابو کار نو بیمارۍ خبره م وه، بله دا چې کار یم نو په هغې باندې 2 کورونه او فیصل آباد داسې ځای دی چې ګرانیانې دي پکې، او بله دا خبره چې زموږ هلته لکه څوک جان پهچان واله نو، لکه مونږ داسې تلي وو لکه چې مسافر تلي وي، مونږ فیصل آباد ته داسې تلي وو. بله دا چې زما ماماګان چې کوم دی په خپله لکه غریبانان دي، مونږ سره په مطلب دا بدې لپاره ښه دي، خو لکه ښې لپاره څوک هم نن سبا ښه نه دي. داسې یو وخت رالو که نه چې زما امې مطلب دا د بیماره وه او مونږ سره به د علاج پیسې هم نه وي، زمونږ به په خپله مطلب دا د تبې یو شی بل شی په ماشومانو باندې خو ډېرې زیاتې بیماریانې راځي. بله دا چې زما مې په خپله په کټ کې پرته وه، بیماري به وه، مطلب دا د بیماره به تبې زکامونه یو شی بل شی، نو مونږ سره به د هغې پیسې هم نه وي، مونږ سره به د یو ټافۍ پیسې هم نه وي چې مونږ ځان له یو ټافي والو. نو داسې وخت په مونږ تېر شوی دی، ډېر غریبۍ وخت مونږ تېر کړی دی، او دې فیلډ ته مونږ ځکه رالو چې ډېر زیات مجبوره شو، ډېر زیات مجبوره شو. اول زه رالم ډرامو اړخ ته، بیا د هغې نه پس ورور زمونږ څه بله ذریعه نه وه چې زمونږ څه بله ذریعه وی، بیا مونږ د شو بیسته نه راتلې. زه دومره مجبوره شوم چې زمونږ بله څه ذریعه نه جوړېده د دې فیلډ نه بغیر. زما امي سره به د پیسو درک نه لګېدو، زما ابو سره به د پیسو درک نه لګېدو، زما واړه ورونه خویندې به مطلب دا دی اوږې تږې به ناست وو. نو د ډېرې مجبورۍ نه ما خپل ورونو خویندو ته وکتل، واړه ورونه خویندې مې وو. هغه وخت کې زما یو ورکوټی ورور دی، هغه بس شوی و هغه ټایم کې. نو بس ما د هغوی مجبورۍ ته وکتل چې زما امي نه هرئ دې ماشوم له به څه ورکوي، زما دې خور له به څه ورکوي، او بله دا چې زما پلار سره به پیسو درک نه لګېدو. نو د ډېرې مجبورۍ نه دومره مجبوري شوه که نه چې اخره کې بس مونږ مجبوره شو ډېر زیات. مونږ خو ډېر وویل چې نه مونږ دې فیلډ ته نه وځو، ولې چې زه م یو پښتنه پیغله یم، زما امي لکه زموږ خاندان کې اوس پورې څوک هم دې فیلډ کې کار نه کوي، یو زما د امي نه بغیر یو زما نه بغیر. صرف تاسو په دې فیلډ کې؟ بلکل صرف مونږ په دې فیلډ کې کار کوو او هغه هم د ډېرې مجبورۍ نه. اوس چې وګورو او د دې مجبورۍ نه وروستو ستاسو دا حالات چې کوم روان دي، نو چې دا په ځای باندې سټاپ کو، مطلب چې ستا ښه څادر وي او ستا ښه کفلي وي، ستا ښه پیزار وي، چې په هغې کې ستا وجود بېجابه کېږي نه، ستا وجود په جواب باندې ستا وجود ښه وي، ستا وجود پټ وي، داسې نه چې ښکاري، نو دې معاشرې ته به یو ښه میسج لاړ شي، د هغې خلاف کار شو، د دې خپل ځان سره جنګ شروع کړه. نو بلکل ستاسو خبره بلکل ټیک ده او په دواړو سترګو ستاسو خبره منم، خو چې کوم غلط ډرس و هغه ما بند کو، زما چې کوم صحیح ډرس دی زه به راځم، ځکه ما تاسو ته وویل زما په دې کې نصیب لیکلی شوی دی، زما په دې کې رزق دی، ځکه چې زه ډېره زیاته وړه وم چې زه دې فیلډ ته راوتې وم. زما تقریبا 12 سال عمر و، 12.5.
نو چې زه دې فیلډ ته ووتم هغه هم ډېره زیاته مجبوري وه نو ځکه ووتم دې فیلډ ته او باقي زما خپل مطلب دا چینل له ماله پیسې راځي ګوره پښتنې پیغلې چې کومې دي همیشه په صادر کې ګرځي او پټې ګرځي نو زه هم چې په صادر کې ګرځي پټې ګرځي په حیا ګرځي او خیر دی کېدی شي ځان سنور سکار روان کې ودینه مطلب پرهیز وکړي خبره وي کو بیا هم د دې اساسو بغیر گزاره نه کیږي نو زه هم چې دا ټول خبره یو مطلب یو عزت طرف ته راشي نو تاسو خبره صحیح ده چې عزت طرف ته راشي خو زه دا وایم کنه چې مونږ خو مطلب دا په خپل اړه کې دا سوچ کړی دی چې مونږ مکمل د دې فیلډ نه شاته شو توبه ګوره د یو پردي سړي سره ډانس کول یا د هغه سره ګرځېدل یا د هغه سره تلل یا د هغه سره مطلب ایکټینګ ډېره ګرانه نه یاره ګرانه خو په دې را چې دنیا سړی وي او زه یو پښتنې ما زه سړو په منځ کې راځم مطلب دا دی که زه چېرې بار هم لاړ شم ډېر خلک وایي تاسو بار ډرامو له ځئ زه چې کله بار ډرامو لم زما نو دا ټولې خبرې چې کمې دي که نه زما د مجبورۍ دي او زه خپله مجبوري دوی ته بیان کوم هسې نه چې دوی بیا کنځل کوي د زما څه خبره نشته دوی مطلب دا په خپله به دوی ته ګناه رسي زما دې کې څه کار نشته خو ما دوی ته صرف خپله مجبوري بیان کا چېرې زما دا مجبوري ده زه د ډېرې مجبورۍ نه فیلډ ته راوتې ما څوک هم دا نه غواړي چې یاره زه دې فیلډ ته راوځم او زه د پردو سړو په منځ کې ګډه شم یا زه ډانس وکم یا زه خبرې وکم یا زه داسې ډرس واچم چې مطلب دا ټوله دنیا ما وګوري خو دا هم ګناه ده چې زه راځم او سمې خبرې کوم دا هم ګناه ده څه خبره خو دا خو ګناه ده خامخا یو پښتانه راځي او مسلمان راځي پردي سړي ته مخامخي خبرې کوي او هغه مکمل سوشل میډیا باندې نو څوک هم دا نه غواړي چې زما لور دې کومه دا غدي مطلب دا دی بې عزته شي د خلکو په مخامخ یا دې مونږ بې عزته شو څوک هم دا نه غواړي خو دا زما د مجبورۍ خبرې دي او زه ډېر د زړه د زوخ ته مې دا خبرې وکړي دا ټول پښتانه به ګوري دا نه چې څوک به هم نه ګوري ځکه چې زما هر یو ویډیو ګوري خو ورپسې کنځل هم کوي داسې پکې ډېر خلک هم وي چې یاره ړه به وسوځي په ړه به څه د رحم اوبه تویشي ښه کمنټس به وکړي نو د هغوی نه به زه ډېره زیاته خوشحاله یم هغوی ته به زه اوس نه سلام وکړم چې څوک هم ښه کمنټس کوي نو هغوی ته زما له اړه نه ډېر سلامونه بچو دا غواړو چې ستا دا صادر په سر شي او دا شمله اوچته شي نو دا به خبرې دویمه خبره دا ده چې ډېر خلک مخکې ستا د واده څه هم څه خبرې روانې وي هغه خبرې ولې پیل شوې نو واده خبره خو چې کومه وه هغه لکه مونږ هسې فني ویډیو جوړه کړې وه هسې ګپ شپ و دوی ته نه بیا دومره غلطې فایدې واغستې دومره غلط مطلب دا مطلبونه یې ترې واخیستل اله د علیشه زوی اله د علیشه لور نو شکر الحمدلله ما ورته په قرآن مجید باندې قسم هم وخوړو چې ما لا واده نه دی کړی او غلطې خبرې مه جوړوئ چې کله زما واده وي د دې سوشل میډیا په مخامخ باندې به ټول به ګوري ټول پښتانه به ګوري خو د هغوی نه مطلب دا خبرو نه دوی داسې مطلبونه واخیستل چې تاسو به ورته حیران شوي وئ بالکل حقیقت دی داسې ښه نه ده چې خپل کور ودان کړي خپل کور دې وشي او یو خوشحالي د هر انسان په زړه کې یو ارمان بالکل اوسه پورې خو زما اړه کې هیڅ ارمان هم نشته بس زما صرف دا ارمان دی که نه چې زما امي مطلب دا په عزت کینی زه په عزت کینم او زما واړه وروڼه خویندې مطلب دا دی ښه خوري ښه څکي ښه جامې اغوندي ځکه چې بل ته لاسونه نیسي چې یاره ماله ته راکړه یا ته او بله دا چې زه که د کور نه ومځم زه واده وکړم خو به پردی زوی خو زما څه مور او پلار نه ساتي نه زما وروڼه خویندې به ساتي هغه به صرف ما ستا ټیکه اخیستې ته ما راوستې دی کور ته بل څوک خو ما نه دي راوستې که نه نو زه په دې وجه باندې پردي کور ته تګ نه غواړم چې کله زما وس بر شو ما خپلې امي له زیږې واغستو ما خپل واړه وروڼه خویندې په زی کړل نو بیا به زه واده کوم هغې له به بیا زه سوچ کوم چې یاره زه واده وکړم که ونه کړم قدرمنو کتونکو ډېرې ښکلې خبرې اترې وشوې زموږ د خپل ژوند هغه سختې ستاسو سره بیان کړي یقینا چې د دې د سختو سره به تاسو هم پرمختګ کوئ تاسو اورئ بنیر ویب ټي وي تاسو اورئ بنیر ویب ټي وي هر خبر پر کړي نظر بنیر ویب ټي وي که چېرته تاسو موږ سره مرسته کول غواړئ نو بنیر ویب ټي وي ته لاړ شئ زمونږ په یوټیوب کې هم پاڼه شته بنیر ویب ټي وي هر جمعرات کی رات 7:45 پر زمونږ خپرونه